بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. دا سورة بقرے 42-43 نمبر آیات. ولا تلبسوا الحق بالباطل. بنی اسرائیل یہودیان اغویبا پتورات کے چکم حق ہو اغا حق بیان بے دا باطل سر گڑ وڈ کو او سب پٹ کو خلق تا پورا حق واضح کے دنا. دا حق دا باطل سر گڑ وڈ کول یا پٹول دا دے غرض او مقصد داو کہ دے نور و خلق و عوام و یاد دی شاگردان و موریدان اغی چی بدی مشران لکم مراعات ورکول بیا اغا مراعات بختم دل دا دے وجن بدوی حق پٹک یا بے گڑ وٹک. اللہ بنی اسرائیل تا حکم کو کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل. حق دا باطل سر مگڑ وٹ کوئے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پخپل تفسیر کی دا حق پٹولو نا پریز کولو کی یو واقعہ لکلی دا. ابو حازم تابعی دی او خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ دی. یوزل سلیمان ابن عبد الملک مدینہ منورے تراغی سورد قیام اکو خلقوں نے تپوسو کو وی مدینہ منورہ کے دا سے سوک سڑیشتا جی اغا صحابہ کرام لیدلی وی و صحبت وسر شوی وی. نی خلق و تویل جی او ابو حازم یودا سے شخص دے جی اغا صحابہ کرام سرا لیدل قتل ناس تپاستا شوی دی. سلیمان بادشاہ خپل یو سڑے اولے گو ابو حازم را اغسطو جاغا تشریف روڑنو. سلیمان بادشاہ و طویل ابو حازم دا سو بے مروتی او بے وفائی دا. ابو حازم و طویل تا زما کما بے مروتی او بے وفائی لیدل دا. سلیمان و طویل
د مدینه منوره ټول مشهور خلق زما ملاقات لراغل او ترى نغلی. ابو حازم وتوی امیر المؤمنین زتا دا اللہ پناہ کی ورکوم دا دے خبرنا کہ تو یو دا سے خبر ہو کہ چاگا دا واقعی خلاف دا نن مخ کے تازن پی جندلم ماتن پی جندلے نو پا دا سے حالاتو کہ پخپل استا ملاقات لدرات لو سوال نہ پیدا کی نو دے کے بے وفائی کم دا چتا ماتو ہوئی چے بے وفائی کے. سلیمان چه دا جواب وارد ابن شهاب زهری رحمت اللہ علیہ اور نور حاضرین مجلس اغی طرف تے اکتل. امام زهری رحمت اللہ علیہ و تو فرمائل ابو حازم صحیح فرمائی تانا غلطی وشو چه داری و توی بادشاہ توی تانا غلطی وشو ابو حازم سم خبر کل. دینا پس سلیمان خبر بدل اکللا او سوالونا شروع شو. وی ابو حازمہ داول منگ دا مرگ نے یریگو ناغوت وی وجہ دادا کہ تاسو خپل آخرت روان ویجاڑ کو او دنیام آباد اکڑا نو دا آباد زین روان ویجاڑ زی تاسو کلل خواخی کہ تم مرگ خواخ کے آخرت تلار شی مرگ نبا یریگی نا دنیا خود خشتہ آبادہ کرے دا ہر قسم دا آرام و راحت و سہولت سامان دے پیدا کرے دے دا شپیو دا رجے پا آرامی قبر لدے تیارے کرے دے آخرت لدے تیارے کرے دے قبر دے روان بھی جار دے آخرت دے دا ڈمبر لرگے دے رتبہ یرے گی نا. سلیمان چه دا وورے دل نبیاوی چه دا اللہ پا مخ کے زمن حاضری بسنگوی نو ابو حازم ورتوی وی نیک عمل والا کسان دا اللہ پا مخ کے دا سے بزی لکه یو مسافر چې د کور تل دی ډیره مو د پس کور ترازی نو د کور خلک هم خوشحالیږي او دیم خوشحالی چې کور تر رواني ډیره مو د پس کور ترازی. او دا بد عمل سره په قیامت کې داسي لکه غلام چې د مولانا تختیدل او چا ولا تړل راوسته سونه به یریږي چې اوس برا سره څه چل کوي. سلیمان چې دا وورید نو وی جړل وی کاش چې ما ته پته وی چې موږ به د الله په مخ کې په کومه طریقه پیش کیږو. نو ابو حازم وتویل خپل عملونه د الله کتاب ته قرآن ته پیش کا اوس به پته ولګیږي چې ته به خدای ته څنګه پیش کیږي. سلیمان ته تپوس کوي په قرآن کې کومه یاد نه به پته ولګیږي چې موږ به الله سره څنګه مخامخ شو. ناغوت فرمائی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم بے شک نیک عمل والا دا جنت پا نعمتن کی بوی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم بد کردار خلق دا گناہگار خلق بدوزخ کیوی. دا سلیمان و توی دا اللہ رحمت خودیر لوی دے دے بدکارانو تا گناہگارو تا دا اللہ رحمت ور ارسیگی. ناغوت جواب کوئی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دا اللہ رحمت خوب نیکانو سر نیز دیوی بدانو تا بچرتول. سلیمان تے تپوس کئی ابو حازمہ دا اللہ بندیانو کی دیر زیاد عزت والا سوک دے او تا فرمائی چاکی چی سڑی توب وی او عقل سلیم پکیوی ناغوا دا اللہ پنیز عزت منوی. نو بیا بادشاہ تپوس کئی کم یو عمل افضل لے. نو ابو حازم وتوی فرائض و واجبات دا دے ادائیگی او دا حرام و سیزنو نا بچ کیدل دا افضل عمل لے. بیا وتوی کم دعا دیر قبلیگی قابل قبول دعا کم یولا. ابو حازم وتویل کہ پکم بندہ بانے احسان اکڑی شی نو دغا بندہ دخپل محسن دا پارا چی دعا کئی اقرب الى القبول قبل دو تا دیر نیز دیرا.
یو بنده باندې چا احسان وکړ نو دغه بنده چې دعا کوي چاته چې دا چا ورسره احسان کړي دا دعا ډیره قبلېږي. وی کومه صدقه افضل ده؟ نو دی ورته فرمایي مصیبت زده سائل سره د خپل غریبۍ باوجود اخلاص کول او داسې خرج کول چې نه مخکې اثبات نه وي او نه رسته اثبات نه وي او ټال مټول پکې ني، دا صدقه افضل ده. بیا تپوس کوي وای کم یو کلام افضل دی، کم خبرې ښکلې دي؟ نو ابو حازم ورته وایي چې د کم بندنه ته یریږي یا د کم بندنه ستا امیدونه وابسته ته ورته حاجتمند دی، نو د هغه په مخ کې بغیر د رعایت نه حق خبره کول دا بهترین کلام. نو بیا ته بادشاہ تپوس کوي کم یو مسلمان د ټولو نه ډیر هوښیار دی؟ ابو حازم ورته ویل وی کم بنده چې د الله طاعت کوي، د الله د طاعت لاندې حکمونه مني او کارونه کوي او نورو تم د نیک عمل ترغیب ورکوي، دعوت ورکوي، وی دا د ټولو نه هوښیار مسلمان. وی د ټولو نه زیات بې وقوفه څوک دی، احمق څوک دی؟ نو ورته یې وفرمایل وی کم بنده چې د یو ورور په ظلم کې امداد کوي، یو ظالم رور دی ظلم کوي او دیم ورسره امداد کوي، د دې خلاصه دا شوله چې د بل دنیا صحیح کې او خپل دین برباده، دا د ټولو نه احمق او بے وقوف دی. دینه پس سلیمان وی واضح الفاظو کې وی زما په باره کې د څه خیال دی؟ نو ابو حازم ورته دې سوال نه مې معاف کا، بهتره بدای چې دا سوال نه مکوه. سلیمان ورته نه، خامخا ماته څه د نصیحت کلمات ووایه. ابو حازم ورته وی امیر المؤمنین ستا پلار نیکه د تورې په زور په خلکو حکومت کړی دی، په زور د خلکو د قوم د مرزا خلاف د پاغوی حکومت پلار نیکه کړی دی، ډیر خلک یې قتل کړي دي او د دې هر څه کولو نه پس هغې د دنیا نه ستا پلار نیکه لاړل. کاش چې تا ته معلومه وي چې د مرګ نه رستو هغوی څه وایي او هغوی ته څه ویلې کېږي. وی دا خبره چې ابو حازم وکړه نو د بادشاه سره غیر چاپیره چې کوم بړي سي ناست دي هغې کې یو کس د بادشاه د مزاج خلاف خبره چې واورېده، ابو حازم ته وی ډېره بده خبره دې وکړله. نو ابو حازم ورته فرمایل وی ته غلطه خبره کې، ما غلطه او ناکاره خبره نه ده کړې، هغه خبره مې کړې ده چې د کومې حکم موږ ته الله کړی دی، الله عالمانو ته حکم کړی دی، الله د عالمانو نه وعده اغشتې ده چې حق خبره به خلکو ته ښکاره کې، پټی به نه، لیبیننه للناس ولا یکتمونه، خامخا به خلکو ته بیان کې او پټی به نه. دا هغه خبره ده چې دا دومره اوږده مکالمه امام قرطبي په خپل تفسیر کې راوړې ده چې ابو حازم وی حق به بیانې، حق به نه پټې، نو حق یې ښکاره کړ. دې نه پس سلیمان سوال کوي وی دا راته ووایه زما د درست کېدو څه طریقه ده، موږ به څنګه درست شو، صحیح به شو؟ او ته تکبر پرېږده، مروت ښه سړیتوب اختیار کا او حقدارو ته حق ورکه په انصاف باندې. وی سلیمان بیا تپوس وکړ ابو حازم ته وی ته ما سره پاتې کېږي، زما دربار ته چې ما سره لاړ شي نو ما ته پاتې کېږي؟
ناوتوی نا دا اللہ پنا. سلیمان وی ولی زما دربار ته ولی ناراضی؟ وی ما سره دا خطر را جستا مال و دولت او عزت تا او دبدبی تا وګورم اسی نه چې دغه سيزونو ته زم مایل شمه او بیا دغه نتیجه عذاب دی. تو سلیمان وتوی وی سحاجت تشته چې پورا کم درله. بادشاہان دی قوم نه تپوس کی تاسو ساجت شته چې له پورا کم. ابو حازم وته او یو وجت مشتا وی کم حاجت؟ وی د جهنم نه نجات راکا او جنت کې می داخل ک دغه حاجت لرم. سلیمان وی دا خو زما په وس کې نه وی تا ته مې نور حاجت شته نه دا یو کار ته نشي کولی د دې نور زما ته حاجت نشته. آخر کې سلیمان وته ما ته دعا وکا. بادشاہ وی دعا راته وکا. ابو حازم دعا کہ یا اللہ کہ سلیمان ستا پسندیدہ بندوی دا دنیا و دا آخرت کارون ورطا آسان کا کچر دیستا دشمنی نہ دا سٹھو کی دا ویختونے 1900 خپل محبوب کارون تیرا کا گو جوڑے کی. وی سلیمان بیاوتی چھ ما تلگ وسیعتو کا ناغوی مختصر الفاظو کی وتوی دا خپل رب عظمت او جلال پتا سے درجہ کے اساتا چې په کم مقام دی الله نلیدل غواړي چې هغه کې ونه لیدي شي او د کم مقام نه غیر حاضر دی الله نه غواړي چې الته غیر حاضر نشي. وی سلیمان بادشاہ چې د دې مجلس نه فارغ شو نو ابو حازم ته 100 دینارا بطور هدیه تحفه به ولا ورکړ. وی ابو حازم اغا 100 دینارا واپس کرل بادشاہ تا یو خطی وسرو لیکو پا خط کی لکلیو وی که دا 100 دینارا زما دا دے 100 کلماتو دا وعظ دا دے کلماتو عوض وی نو ما دا پاردا دا خنزیر غوخی او کچرت دا تمال دا بیت المال نظما حق راکے نظما پشان زرگون عالمان او دا دین خدمت گزار شتا اغویل دی دون ورکڑی دی که اغویل دی ورکڑی زویم عالم که نور دی نی ورکڑی زدان عالم زما جت نشتوی. ابو حازم د خپل کلماتو د نصیحت معاوضه اغشتل د خنزیر غوخ غندګنل او پتاعت او عبادت باندې معاوضه اغشتل دا داغه پنیز جایز نو هغه وانه رشته. ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وټ کوي تاسو حق د باطل سره وتكتموا الحق او مپټوي حق لرا وانتم تعلمون حال دار چې تاسو پويږئ د دې په جرم او د دې په سزا باندې پويږئ خپويږئ چې ګناه کار کوم او بیا هم کې دا کار مکوا. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او قائموي مانځه لرا او ادا کوي زکات لرا. اقیموا الصلاة منز قائموي اول اسلام قبول کا او د اسلام قبل اول نرستو بیا منز قائم کا. وآتوا الزکاة او زکات ادا کے ورکعوا مع الراکعین او رکوع کے د نور رکوع کونکو سرا. اقیم الصلاة منز قائم کے صلاة منز توئی یو خاص عبادت په خاص انداز باندې او اقیمو لفظ زی په زی راغلی دی اقامت الصلاة لفظ په قرآن کې راغلی دی. نو دا اقامت حقیقت او پیجنا
دا اقامت لفظی معنی سیده کول ثابت ساتل. عام طور باندې یو دیوال یا برجه دا چې سیده اوالی شي ګلکار په سال باندې سیده اووي نو دا قائم وي او د غورځېدو خطر یې ډیره کموي. نو د اقامت معنی دائم او قائم، قائم دائم مضبوط. نو د قرآن او د سنت په اصطلاح کې اقامت الصلاة معنی دا ده چې په خپل خپل وخت باندې منځ کوئ، پابندۍ سره پورا آداب و خیال ساته، د شرایطو خیال ساته. نو صرف منځ کول نوم اقامت الصلاة نه دی، بلکې پورا شرایط، آداب، سنت، مستحبات، فرائض او واجبات په خپل خپل ځای راوړه، په خپل خپل وخت باندې منځ وکړه، د مفسد او د مکروه نه پکې ځان بچ کړه. قرآن کې چې څومره فضائل د مانځه راغلي دي نو هغې ټولو سره اقامت الصلاة لفظ بوي. که دا اقامت ته نه لرې کې نو صرف مونږ چې اقامت پکې نی دې کې دومره فضیلت بیا نه ملاویږي. نو سره د اقامت یعنی دا کم شرطونه چې وسره ذکر شو داسې مونځو کې نو ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، بیا داسې مونځ د بې حیایۍ د کارونو نه او د بدو کارونو نه منې کول کوي. ډېر خلک به وویني چې مونځ کوي او د بې حیایۍ کارونه هم کوي، ناروا کارونه هم کوي. د ده دا مونځ نه دی، که کله مونځ شو دی به د بې حیایۍ کارونو نه بچ کړي، ځان د ناروا نه به بیا منې شي. وآتوا الزکاة، زکات ورکا. نو زکات څه ته وایي؟ په عربی کې لفظ د زکات په دوو معنو باندې راځي، یو د پاکوالی په معنی راځي او بل د زیاتوالی د ډیرېدو په معنی باندې راځي. دا ځمکه چې پلیته شي او په دې باندې باد و باران راشي، نور پې راشي او د پلیته هغه اثر اوچ شي، بوی نه کوي، نو دا ځمکه پاکه د منځ پې کېږي. عرب وایي زکات الارض یبسها، پاکوالی د ځمکې اوچېدل د ځمکې دي. نو زکات الارض پاکوالی د ځمکې، یبسها اوچېدل، چې اوچه شوه پاکه شوه، چې د پلیته اثر پې بیا نه محسوسېږي. یعنې که سجده دې پې ولګو نو پوزې ته د اسخاب بوی پکې نه راخېږي، اوچه ده، بس دا ځمکه پاکه ده. او دا فصل چې غټ شي نو عرب وایي زکا الزرع، فصل غټ شو، ډیر شو، نو دا زکات معنا ډیروالی. نو کم مال چې زکات یې نی ورکړي دقه مال خیرن دی، چې زکات یې ته ورک خیرې ته اوته پاک پاتې شو. او زکات چې ته نه ورکې نو په ظاهره خو دا مال کم شو، خو دې کې الله برکت واچوي، دا ډیر شي، ډیر کارونه پکې. او چې زکات یې نه ورکې نو تا ته خو ډیر ښکاري، خو ډیرې کندې ورته جوړې شي او هغه بیا په هغې باندې ولګېږي او نه پوره کېږي. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کې رکوع کوونکو سره. د رکوع معنا دا ټیټوالی دی. د دې معنی په اعتبار باندې سجدی باندې لفظ دا رکوع اطلاق کېږي، ځکه چې په دې کې انتهایی درجه ټیټېدل وي، په دې سجده کې انتهایی درجه ټیټېدل. خو د شریعت په ژبه کې خاص ټیټېدل چې دي نو هغې ته رکوع وایي، چې دا په مانځه کې کمه کېږي. نو د آیات معنا دا شوه رکوع وکړئ د رکوع کولو والا سره. په مانځه کې خو ډېر ارکان دي، نو دې کې د رکوع د لفظ تخصیص ولې وشو؟ د دې جواب دا دی
چې د دې منځ یو جز ویل شو مراد ته نه کل منځ دی لکه قرآن الفجر ټول منځ ته د سبا منځ ته نه مراد دی یوازې تلاوت نه قرآن الفجر نه ټول منځ مراد دی یوازې تلاوت نه نو منځ اوکې نور منځونو والا سره نو چې منځ د نور منځ گزارو سره کې نو بیا پکې سوال داري چې دا رکوع یې ولې خاص کړل دی کې څه حکمت دی د دې جواب داري چې د یهودو په مانځ کې خو سجده وغیره وا رکوع پکې نه وا نو اسلامي منځ چې دی هغه منځ وکا چې هغه کې رکوع یعنی مسلمان شو د مسلمانانو سره منځ وکا راکعین لفظنا امت محمدیہ والا منځ مراد دی اقیم الصلاة د مانځه فرضیت معلوم شو د مانځه فرضیت اقیم الصلاة معلوم شو او مع الراکعین ورکعوا مع الراکعین د دینه جمع ثابتېږي چې په جمع منځ کوا دا په جمع باندې منځ شرعي حیثیت یې څه دی نه دا فقهاو د علماو یو لویه ډله صحابه کرام او تابعین هم پکې دي هغوی فرمایي چې په جمع منځ واجب دی په جمع منځ واجب دی او جمع نه کول سخته ګناه ده پیغمبر علیه السلام فرمایي زړه مې غواړي چې ځوانان را جمع کم او په هغوی خشاک را جمع کم او د ځان په ځای بل امام کما او هغه خلک چې بلا عذره په کورونو کې منځ کوي ورشم او د هغوی په کورونو اور پورې کما ویې سوځوم خو دغه کورونو کې ماشومان او زنانه دي چې په هغوی جمع لازمه نه ده پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین ډیر زیات رحم والا دومره جوش کې راغلی دی چې کم خلک کور کې منځ کوي وایي چې اور پې ولګو وی دینه معلومیږي چې په جمع منځ فرض او واجب دی ایو حدیث مبارک کې راغلی دی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد د جمعات د گوانډي منځ نه کیږي مگر په جمعات کې څه مطلب په جمع جمعات کې خو جمع کیږي د جمعات د گوانډي منځ نه کیږي مگر په مسجد کې یعنی په جمع منځ کیږي بل حدیث کې راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای ویو نابینا صحابی د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو عرض کړي ما سره داسې څوک بنده نشته چې ما جمعه ته پورې راولي او بیا مې بوزي نو که تاسو اجازت کوئ نو زه به کور کې منځ کوم پیغمبر علیہ السلام ورله اول اجازت ورکړه چې روان شو نو بیا ته تپوس کوي وی د اذان اواز تاسو کور ته درځي او غوي او بانګ اورما پیغمبر علیہ السلام او فرمایل بیا خو تعالی جمعه ته راتلل پکار دي او بل روایت کړي چې بیا خو ستاسو لپاره څه گنجائش او رخصت نمومم یعنی خامخا برل کډون دې څوک د سرنینو جمعه ته ورادي په جمع به منځ کې ځان لبه نه کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیہ السلام فرمای من سمع النداء فلم یجب هغه څوک چې د اذان आवाज وورید فلم یجب او دې جماعت ته حاضر نشو فلا صلاة له د منځ کیږي نه د بانګ आवाज کور کې اوري جمعه ته ناراضي ستامل نه کیږي الا من عذر مگر د شرعي عذر په وجه کې کورو کې بیا به منځ شي لکه سخت بیماری د پاسې دونی د دې احادیث په بنا عبد الله ابن مسعود ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنهم وغیرہ هغه دا فتوا ورکړی دا
چې د کم بنده کور د جماعت سره دومره نږدې وي چې اذان اوري بغیر د شرعي عذر نه چې جمع ته حاضر نشوي د مونځ نه کېږي. د اورېدو له د اذان اورېدو نه مطلب دا چې بې لوډ سپیکر آواز اوري. په لوډ سپیکر خو په میلیونو لري آواز رسي، نو بغیر لوډ سپیکره متوسط آواز باندې درمیانه آواز باندې یو سړی بانګ وای، دا آواز چې تر کومه پورې رسی دغه کورونو والا سړی به جماعت ته راځي او کرا نغلل منځ نه کیږي. خو جمهور علما د امت او بعض صحابه کرام او تابعین هغه وی جمع سنت مؤکد دا، او په سنت مؤکد کې دومره تاکید پکې لري چې واجب ته قریب ده. وی دغه بزرگان ورکعوا مع الراکعین دلیل ګرځي او نور روایات وسره عمره اخلي. هغه کوم روایاتونه چې معلومیږي چې د جماعت ګوانډي د جمع نه بغیر منځ او نشو، د دې مطلب دا چې کامل ثواب او نشو. منځ پکې کېدو او شو خو کامل ثواب او نشو. لکه یو سړی چې هغه د فرست ډیویژن قابل دی او هغه په تر ډیویژن کې پاس شو، هغه د یاري چې خپل سند هم نشي خولی چې د پاس شوی. نو تراشه په جماعت کې په جمع منځو کا، نو د جمع د مانځو ثواب د دومره دی چې تا خپل علاقه ټوله ټاپ کړله، هر چا ته خپل سرټیفیکیټ خولی شي، او چې ځان له دې وکړو نو په شړق ډیویژن کې پاس شو چاته خولم نشي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کم بنده چې غواړي چې سبالا یعنی د محشر پر ورځ د الله په مخ کې د مسلمانې په حالت کې ملو شي، هغه له پکار دي چې 5 منځونه ادا کولو پابندي وکړي، په داسې ځای کې وکړي چې کوم ځای اذان کېږي، یعنی جمعات کې په جمع دي وکړي. ځکه چې الله پاک ستاسو پیغمبر ته هدایت طریقې ښودلې دي او 5 منځونه په جماعت سره ادا کول دیته سنن هدا ویلي دي. نو که تاسو دا منځونه په خپل کورونو کې اوکې، لکه چې د جماعت نه د جمع نه ځان لکون کې په خپل کور کې یو خاص بنده یاد کې لکه د فلانی په شانته کور کې اوکې، نو تاسو د خپل پیغمبر سنت پرې خودل او که تاسو د خپل نبی سنت پرې خودل تاسو به گمراه شئ. بیا فرمایي چې کوم بنده او د سو کې خه طریقې سره او بیا جمعات ته رخ وکي، الله د په هر قدم نیکی د عمل نامه کې لیکي، یو درجه ولو چتای یو ګناه معاف کوي. او بیا فرمایي من خپل مجمع داسې موندا چې منافق چې داغه نفاق بخکارو د دنه غیر ټول خلق به په جمع کې حاضرېدل، د جماعت نه به نه پاتې کېدل، ځان لمونځ به نه کو، تر دې چې بعضې بیمار براتلی نه شو نو 2 کسو به نیولو جماعت ته براته په اوږو به یې لاسونه ایښي را روان به. په دې بیان کې د مانځه پورا تاکید او اهمیت او ضرورت هم ذکر شو، وسره دا درجم بیان شولا چې دا په سنن هدا سنت مؤکد کړي. نو که یو بنده د عذر شرعي په وجه باندې ځان لمونځ وکړي او جماعت کې شریک نشي نو دا هغه مونځ وشو، خو سنت مؤکد ته نه ترک شو. که عذر ورته و نه دی ګناهګار، او که بغیر د عذر او که ګناهګار دی. او که یو بنده ځان لمونځ کول د عادت جوړ شو، په کور کې منځونه کوي نو د عادت جوړ شو، دا سخت ګناهګار شو. خصوصا چې داسې یوم ځان لکوي بلم ځان لکوي، اکثر جماعت شار شي، د کلي جماعت شار پروتي او خلک کورونه کې منځ کوي، دا ټول کلی ګناهګار دی، د سزا لایق دي.
قاضی عیاض رحمت الله علیه لیکي وای کړه یو کلی ټول خلک کورونه کې منځ کوي او جماعت ته ناراضي نو اول وته په نرمه وایا که په نرمه پیونی شنو جهاد وسره وکي قتل یې کې چې جماعت ته ولې ناراضي د جماعت نه غیر بل ځای کې چا جمع وکړه علماء فرمایي د جماعت نه بار کور کې دکان کې میدان کې که په جمع منځ چا وکړو نو دلب هم د جمع ثواب ورکیږي یو منځ په 20 یا په 50 او کنه امام قرطبی رحمت الله علیه دې له ترجیح ورکړی دا چې د جماعت فضیلت به دوی ته حاصل شي دا کور کې دکان کې کلو میدان کې چې جمع وکړه د دوی د جمع ثواب وشو البته په مسجد کې چې کوم د جمع ثواب د اقا فضیلت ورته نه حاصل جماعت تراشه د ځان لمونځ یو ثواب دی ځان لمونځ چې کې دا یو په یو دی او د خپل محلي جماعت ته چراغ للی الته د مونځ وکړو نو کم از کم 50 ثواب دی وګټل یو روایت کې 50 دی بل کې 20 نو کم از کم 50 ثواب دی وګټل د محلي جماعت کې مونځ وکړو او کدا منځ د پداسي جماعت کې او کچاغه کې د جمعې منځ کېږي چې هغه ته جامع مسجد وای نو په جامع مسجد کې به څومره ثواب وشي 12000 او 1500 منځونو ثواب یو منځ د په جامع مسجد کې وکړو نو د یو منځ ثواب څومره دی 12000 منځونو ثواب دی په یو منځ وګټ فکر کوا په جامع مسجد کې یو منځ 12000 منځونه او کوم مسجد اقصا ته لاړلې او الته د یو منځ کو نو په مسجد اقصا کې ستاده یو منځ 62 کروڑ او 50 लाख منځونو ثواب دی شو 2 کروڑ او 50 لکه منځونه ستاده یو منځونه جوړ شو مسجد اقصا کې او که مسجد نبوی ته لاړلې او الته د یو منځ کو نو بیا ستاده یو منځ ثواب 3 نیلا او 12 کرب او 50 عرب منځونه دی شو اوس د انسو ته غوږ کېږي چې دا انسي درځي په مسجد نبوی کې یو مسجد وکړو نو 3 نیل او 12 کرب او 50 عرب منځونه ته جوړ شو او اوس د پس خدای مسجد الحرام ته بوله چې الته یو منځو کې نه دا غي ثواب څومره دی 31 سنگ او 25 پدم دومره ثواب دی په یو منځ شو اوس دا ثوابونه چا بیان کړی دي چې دا دونه دي دا یو حدیث مبارک په تشریح کې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه دا بیان کړی دی او دا انسیم دا غلی نو دې کې دا څه انسه دا سړي چې مونږ په سکول کې چورې دي نو کروڑ او 10 کروڑ پورې میات کړي او خواته سنو نو دا کروڑ او 10 کروڑ نه اخواته انسه نه وي او دا انسه دا د هندستان انسه دي دا سکول زاړه استادان وغیرہ هغه نه ماته پوسو کړه دین سونو دا منګل ناراضي خدای د دیوبند په عالمانو کې یو بزرگ مولانا عنایت احمد صاحب خدای دې اجر ورکړي دا انسه غلي کړي دي نو بیا مې دا غي نزد کړل انسه تاسو هم زده کړئ پر اخبارونو کې دا مليون راځي دا پیژنې 10 लाख ته 1 مليون وای 10 लाख 1 مليون دی او 10 کروڑ دا 100 مليون شو
نو یو عرب ته بیا بلین وی، یو عرب ته بلین وی. او بیا لس کرب چې جوړ شي نو د لس کرب نوم دی تریلین. تریلین دا د عربی الفاظ دي، ملین، ملیون، بلیون، تریلیون. انګریزان رااله او دا ټکي هغوی واغشتل نو ملین، بلیون، تریلیون یې جوړ کړ. دی د عربی خو انګریزان هم بیا غشتي دي، ملین، بلیون، تریلیون. انګریزی ته وړل اصل الفاظ دا ده ملیون، بلیون، تریلیون عرب والو. او نیل او 10 نیل او پدم او 10 پدنګ او سنگ او مهاسنگ دا د هندوستان نمونه دي. مولانا زکریا صاحب کتاب کې به کوم ځای ګورئ، فضائل حج کې وګورئ. واقیموا الصلاة او قائموي منزل را، وآتوا الزکات او زکات ادا کوي. ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي د نور رکوع کوونکو سره، په جمع باندې منځ کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.